د صنعت اونۍ په ویاړ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د کورنۍ تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی ملي نندارتون پرانیستل شو. مسؤلین وایي په دغه نندارتون کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو کرنیز محصولات او تولیدي توکي په شاوخوا اتیا غرفو کې ځای پر ځای او نندارې ته ایښودل شوي دي. دوی وایي دغه ډول نندارتونونه کولی شي د کورنۍ تولیداتو او کرنیزو محصولاتو دپاره د بازار موندنې او ملاتړ په برخه کې خورا ګټور ثابت شي. فعلا د ننګرهار په ولایت کې جوړ شوی دی. د ټولو ولایتونو د مختلفو ځایونو نه دلته راغلي خلک خپل غرفې ایښي دي نندارتون دپاره او دلته داخلي تولیداتو نه حمایت دی او د خلکو لیدنه ده او دا ډېر یو ښه قدم دی. موږ د دې لارې کورنیو تولیداتو ته بازارموندنه وکړو او خلک اړ شي چې له بهرنیو تولیداتو ګټه وانخلي او خپلو کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي او دا تولیدات وکاروي، ځکه کورني تولیدات د کیفیت له لحاظه او د اهمیت له لحاظه ډېر مهم دي او په صحي لحاظ باندې هم د هیوادوالو لپاره ګټور دي. یو شمېر هغه هیوادوال چې دغه نندارتون ته خپل کرنیز محصولات، کورني تولیدات او لاسي صنایع راوړي دي، وایي دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې سربیره دوی لا وهڅوي چې خپلو تولیداتو ته ادامه ورکړي. خو له حکومت او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د هیواد د دننه سربیره باید په نړیواله کچه هم دغه ډول نندارتونونه جوړ شي. دغه نندارتونونه د کورني تولیداتو لپاره ډېر مهم دي او موږ د حکومت نه لا دا غواړو چې ډېر دغسې نندارتونونه دایر کړي تر څو دغه زموږ د افغانستان داخلي تولیدات چې کوم یو دي دا زموږ ټولو هیوادوالو ته معلوم شي او په دې باندې وپوهېږي چې کوم تولیدات زموږ په افغانستان کې شته دی او ادرسونه چیرته دي، نو تر څو زموږ هیوادوال هم په دې باندې کار وکړي او دغه زموږ داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. برگزاری همچون نمایشگاه بسیار مفید است و از مردم عزیز ما تقاضا میکنیم که به همچون نمایشگاه تشریف بیارن و از تولیدات و محصولاتی که خود وطن ما تولید میکنه از اینا آگاه و باخبر شوند. ټول د افغانستان کې څومره تولیدونه کې دي ټول دپاره نندارتونونه ډېر زیات ضروري دي او موږ د دې مؤسساتو نه د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د ولایت په هر ځایونو کې او مرکز کې دي او حتی چې د وطن نه دغه بیرون دغسې نندارتونونه موږ ته برابر کړي چې روږله موږ پکې خپل دغه تولیدونه نندارتون ته وړاندې کړو. چې نندارتونونه څومره زیاتېږي هغومره داخلي د تولیداتو نه ملاتړ زیاتېږي او د بهر دپاره هم دغسې یو پروګرامونه شته، داخل کې هم شته دی او دا یو ښه قدم دی. انشاءالله په دې باندې کار روان دی او ټول ولایتونو کې تاسې ګورئ دې شاهدان یې چې نندارتونونه کېږي او داخلي تولیدات دلته کېښودل کېږي او زایرین یې ګوري. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست لخوا د یو خصوصي شرکت په همکارۍ په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د صنعت اونۍ په ویاړ د کورنۍ تولیداتو او کرنیزو محصولاتو په موخه دغه درې ورځنی ملي نندارتون داسې مهال پرانیستل شو چې له دې وړاندې هم په مرکز کابل او مزار شریف کې هم د کورنۍ تولیداتو په ملاتړ او بازار موندنې په موخه ورته نندارتونونه ترسره شوي دي.